اسلامي امارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ لپاره حافظ اکرام الدین کامل د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د هند حکومت تر اوسه د دې ټاکنې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د راپورونو له مخې هند د اسلامي امارت یو لوړپوړی ډیپلومات په خپله خاوره کې منلی دی. په افغانستان کې د انټرنیټي او ټلیفوني اړیکو بیې راټیټیږي. د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي یاد وزارت د مخابراتي شرکتونو ارزونه ترسره کړې چې ورسره به د انټرنیټي او غږیزو اړیکو بیې راټیټې شي. د اسلامي امارت حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د افغانستان په 18 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل کړی دی چې د ورښت اندازه به یې له 15 تر 40 ملي مترو پورې وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي چې په پکتیکا کې به هغو 800 کورنیو ته اساسي سرپناهي جوړې کړي چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي دي. دغه کورونه به د افغانستان د پیسو د امانت ځانګړي صندوق له بودیجې په ګیان ولسوالۍ کې جوړ شي. او د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت د مرکز په شمول د یو شمېر ولسوالیو له جلا سیمو څخه پر نشه یي توکو اخته 78 کسان د درملنې په موخه راټول شوي دي.